یو حدیث می دا کتلې دی او ډېر می خوښ شوی او ځان له مې په عمل هم شروع کړی دی. اوس اوس دې ورځو کې مې چاته کتلی یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دی چې کم سړی لس پیرې سبحان الله وای، لس پیرې الحمدلله وای، او لس پیرې لا اله الا الله وای. سبحان الله لس پیرې، الحمدلله لس پیرې، او لا اله الا الله لس پیرې، او یو ځل وسره لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. به چې د خدای نه څه سوال کوي نو الله یې قبلای، چې څه غواړي دا به قبلي. او هغه حدیث کی انتہائی دومره یقین دهانی ده بگی او دومره بالکل داسی یو گارانٹی ورکړی ده چې هر سوال باندې د قبلي ده چې بیا څه غواړي نو الله تعالی ور بنده ته جواب ورکړي. الله تعالی عجیب 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 بنده سوال به قبول کو قبول کو قبول کو درې ځله الله پاک دې بنده ته وایي چې څه دی ویل ما قبول کو قبول کو قبول کو. دومره اجر او ثواب ولا عمل لس پیری سبحان الله، لس پیری الحمدلله، لس پیری لا اله الا الله، ایوز لا اله الا الله وحده لا شریک له. نو الله تعالی وایي چې بندا عجیب 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 قبول میکو قبول میکو قبول میکو ستاسو سوال چې تاسو ویل ما ومنل. دا لګ غټره چې د دعا نه مخکې د الله سپیره وایي د الله تسبیح بیان کړه، د الله لوی بیان کو. اصل نبی علیہ السلام فرمایي کله تاسو دعا غواړئ نو دعا څه آداب دي او په آدابو کې دا خبرم شامل ده چې انسان دې الله طرف ته کامل توجه اختیار کی، قبله ته مخ کی، لاس دې پورته کی، اول دې درود شریف وای، بیا دې استغفار وای، بیا دې الله تعالی حمد و ثنا بیان کی، او بیا دې غینه پس خپل حاجت الله ته پیش کی وړاندې کی. حاجی مبارک وسبح بالعشی والابکار خبر اعلی جو سبا او بیگا الله تسبیح بیان وای نو سبا